قاضي که نه پوهیږي کینه پوهانو سره دانشورانو سره حق عالمانو سره خبرې کمې کوه نورو ته غوږ کېږده. بسم الله الرحمن الرحیم. ما داسې د قطعو په شکل کې یو کلام لیکلی دی چې په هر یو بند کې درې کړي دي. ستاسو په خدمت کې دا لیکوم. قاضي کلام کې دی بیخي سوز نشته، یوه موضوع پکې سبق آموز نشته، په دې وړه خوله غټې خبرې کوي لکه چې سوی باندې کتې ټغرې کوي او څه اکو بکو وایي ګډوډ د خیال دی خو په پښتو مین یې دا د کمال دی. قاضي که نه پوهیږي کینه پوهانو سره دانشورانو سره حق عالمانو سره خبرې کمې کوه نورو ته غوږ کېږده او بې فایدې ځایونو ته نور تګ راتګ پرېږده او د شړی مدې وایي لاس کې د شال دی خو په پښتو مین یې دا د کمال دی. او دا بل باندې قاضي خبرو کې دی بیخي څه وزن نشته، ډېر بې پروا ښکارې، په مخ د حزن نشته، په قام دې څه تېرېږي او ته موجونه کوې بس د اسلافو دی تش صفتونه کوي، په درینګه ناس یې سوچ کې د تال دی خو په پښتو مین یې دا د کمال دی. او قاضي کارونه د ټول ډېر بې مزې ښکاري، ډېرې پیګه غوندې دی دا ورځې شپې ښکاري، څه خوبولې شان یې بیخي ګنګس یې، ته هم د وخت په چړو باندې جوړ غوس یې او په مایوسۍ کې امید ایرو کې لال دی، په مایوسۍ کې امید ایرو کې لال دی خو په پښتو مین یې دا د کمال دی. قاضي که خوښه دې وي پل به بدل کو، د یار په حسن به جوړ رنګین غزل کو، چې په بې رنګه ژوند کې شوخي پیدا کړو او په دې مړو زړونو کې مستی پیدا کړو. اوس ترې مزې واخله نری شمال دی، اوس ترې مزې واخله نری شمال دی خو په پښتو مین یې دا د کمال دی. او قاضي خفه نشي هسې رسوا شولې، نه سم د دین شولې نه د دنیا شولې، خپل ځان دې خوښ دی ځان ته محبوب یې، د ځان د غم خولو کې تر مرۍ ډوب یې، ولاړ محراب کې یې سوچ کې د خال دی خو په پښتو مین یې دا د کمال دی.